نو ما ویل چې اصل مقصد په دنیا کې د الله رضا ده، هدایت لاسته راوړل، ځکه د دې اجر و بدلا و ثواب الله د لورې بې حده زیات دی. دنیا ما درته وایي تېرېږي، دا په لوږ هم تېرېږي، په مسکنت هم تېرېږي، په تند هم تېرېږي، په پیغور هم تېرېږي، د باران لاندې هم تېرېږي، د یخ لاندې هم تېرېږي، په ایسي و په بخاري و په وي آی پي ځایو کې هم تېرېږي. خو اخر زما او ستا او د هر قسم مالدار او د غیر مالدار یوه جامه ده چې کفن دی، په دې کې ځو. مهم شی دا دی چې سړی آخرت ته څه تیار کړي. آخرت دپاره مال ټول عظیمه سرمایه هدایت دی. د هدایت کوشش وکړه، د هدایت کوشش وکړه. دا هدایت چې کوم دی دا په لاس په پیسو نه راجوړ کېږي، دا د الله د لورې دی. انبیا علیه الصلاة وسلام د دغه هدایت دپاره الله جل جلاله راستولي وه، د الله بندګانو ته به یې لارښوونه کول. لیکن چې کوم خواهش به د انبیاو هغه نه پوره کړي. د انبیاو د مزاج مطابق خلکو ایمان نه راوړي. نوح علیه الصلاة وسلام د 900 کاله دعوت وچلو، چې په کال کې یو کس مسلمانېدلی نو د 900 کسان به مسلمانان، فقط 80 کسان، بعض مفسرین وایي بعض 100 کسان مسلمانان شول. ځکه د نبي په لاس کې هدایت نو خالي بیانېدل و دعوت ورکول، هدایت لوري ته دعوتول مقصد. دغه هدایت موږ څنګه لاسته راوړو؟ دا په چغارو په بغارو باندې د الله څه وغواړه. قرآن وایي انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. کم څوک چې ستا خوښ وي چې هغه هدایت ته راسي، ستا په خوښ نه کړي، هغه چا ته به الله هدایت کوي چې د الله خوښ دی. او موږ به الله ته دعا وکړو چې خدای موږ ته هدایت وکړي. موږ په لمانځه کې هر ورځ څونه لمونځونه کوو؟ سهار لمونځ یې 4 رکاته کوو، د ماپښین لمونځ یې 10 رکاته کوو. په هر رکات کې موږ الحمدلله وایي، په الحمدلله کې اهدنا الصراط المستقیم وایي. ای الله موږ ته حق لاره راوښیه، د مستقیم لارې هدایت موږ ته وکړه. دا یې خواست. او دا دعا په لمانځه کې هم کوه، دا دعا د لمانځه نه وروسته هم کوه چې خدای ما ته هدایت ته حق لارې وکړه، زما اولادو ته هدایت ته حق لاره وکړه. ځکه الله جل جلاله خپل فیصله دا په دعا اړي. که خدای نه خاصه ستا اولادو ته الله هدایت نه و لیکل، په تقدیر کې نو، ستا دپاره نو، لیکن الله جل جلاله ته بار بار زاری کول، د الله څخه غوښتل، یمکن چې الله پاک جل جلاله ستا او ستا د بچي په حق کې د هدایت فیصله وکړي. مخکې حدیث ته ویل لا یرد القضاء الا الدعاء. قضا بل څه نشي ردولی، د الله فیصله بل شی نشي بدلولی، یوازې دعا بدلولی. نو دعا به د الله څخه غواړه. د خپل اولاد دپاره د هدایت خواست ډېر کوئ. د مور و پلار دعا د اولاد په حق کې ډېره قبلیږي، ډېره زیات قبلیږي. کوشش دا کوه د خپل اولادو دپاره وژاړه خدای ته، خدای دا زما د ژوند هیلې دي، دا زما د ژوند امید دی، خدای دا زما دپاره صدقه جاریه ده. په حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ولد صالح يدعو له، هغه چې د مرګ ما بعد په عملنامه کې اضافه راځي د یو هغه کس دی چې نیک صالح اولاد یې پرېښي، هغه ته دعا وکړي خدای زما اولاد ته هدایت وکړه، الله زما اولاد حقې لارې ته راوړه. نو یو شی چې کوم دی هغه هدایت. دویم شی چې کوم دی قرآن وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم کسان چې زموږ په لارو کې کوشش کوي، والذین جاهدوا فینا، د هدایت لاسته راوړلو لپاره، د خدای د رضا لپاره کوشش کوي، الله جل جلاله وایي موږ به دوی ته لارې برابرې کړو، د ښو لارو لارښوونه به ورته وکړو. نو زما محترمو، یو خدا چې د الله څخه غواړو، بل کوشش دا کوي چې ځان او اولاد د هغوی دپاره د هدایت، د هغوی دپاره د حق لارې کوشش وکړو. کوشش څه دی؟ اول کوشش ما مخکې بار بار ویل دي چې د خپل ځان او د اولاد دپاره نیک صحبت تیار. دا زموږ کسان خو ډېر د خارج شوقیان دي که نه، هر یو کوشش دا کوي چې خارج ته ولاړ شي. په دې به یو وخت زه بیا خبره درته کوم، صرف خبره دا ده، صرف چې ستا د دنیا په خاطر
یا د دنیا د سهولات په خاطر یا د دولت او د پیسو بل خاطر خو نسي دا خلک د نیک خلکو صحبت ته پرېښوي هلته د کافرانو د یهودو د نصاراو په معیت کې ولري ته لږ سوچ وکړه که دغه ته ډېر تقواداره سي ته او اولاد به دې محفوظ سي لمسیان دې که سم ده که محفوظ سي والله که حیا ولري والله که تقوا ولري څونه چې په صحبت کې ځکه قرآن دا وایي وکونو مع صادقین تاسو ځان د صدیقینو خلکو سره کړئ هغه معاشره کې چې د اسلامي معاشره وي 5 وخته اذان کېږي امامت وي الله یادېږي د الله نوم یادېږي نو هغه ته وګوره او هغه چې پر ټول کال کې اذان نه اورېدل کېږي مګر بیا څنګه چې هر څومره ته وکړي هر څومره ته کنټرول کړي ستا لمسی پر 18 کلن باندې بیا پر تا عریضه هم کوي چې نور خو زه ستا در واک وتلی یم پلار ته هم وایي چې ما هر څه کول هغه کوم ځکه د هدایت دپاره اول شی دا دی نیک صحبت ښه صحبت نیک صحبت د چا دی نن سبا د الله په لاره کې کم کسان چې جهاد کوي کم کسان چې په دعوت و تبلیغ کې دي ماشاءالله د کسانو ډېر انسانان حقې لارې ته د الله جل جلاله په پیرزویونه باندې راوست ډېر محنتونه یې وکړ د کسان مدارس دي علما دي دا ټول د هدایت مرکزونه دي په دې باندې خپل اولاد ځان ماموره کړه که ستا اولاد صحبت د بدو خلکو سره و د غلو سره و د فاسقانو سره و هغه کسانو سره و چې د بل عزت ګډه ورځ لوټوي په ګلیو کې ناست دي دې ښځې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره نو ستا څه خیال دی ستا د اولاد څخه بیا په دې کوڅه کې څه شي راوځي د دې څه بیا ته د عالم تمه کوې د دې څه بیا ته د متقي تمه کوې نو دا خو تا خپله کښت خراب وکړه یو سړی په مځکه کې تخم وپاشي هغه تخم د نشهیي توکو د نشهیي مواد او بیا د دې څخه دی د ګلګلابو د ریحانو د زعفران تبه امکان نه لري هېڅ امکان نه لري لهذا خپل د اولادو صحبت برابر کړه په زارۍ ورته وایه نیک کسان ته وایي چې زما د اولاد سره شناخت شروع کړي کېدای ستا پلار برابر سي علما ورته وایه صلحا ورته وایه تبلیغي حضرات ته وایي چې زما زوی په سیټ کې درسره واخلي بیا ته د دې نتیجه وګوره لیکن که چېرې زوی صحبت خراب شو بیا خو امکان نه لري چې د دې بیا حق نه لهذا دوه شیان دي د هدایت دپاره یو شی د الله څخه غوښتل دوم شی د دغه هدایت دپاره د الله د رضا د غوښتلو دپاره الله د راضي کولو دپاره کوشش و محنت کول د محنت سره یې هم موږ الله دې موږ ته توفیق راکړي